السلام علیکم خګوملګرو چرته تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې بالکل په یو کلیک سره په یو ویډیو کې کټینګ وکړئ یا په یو اډیو کې کټینګ وکړئ یا تاسو د ویډیو نه اډیو جوړ کړئ که چرته تاسو هم غواړئ چې په خپل موبایل کې ډیر زیات په اسانه طریقه باندې بالکل په یو کلیک سره دغه ټول کارونه صرف په یو اپلیکیشن کې وکړئ نو دا ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ په نن ویډیو کې تاسو لپاره ما چې د کمال ډک اپلیکیشن راوړی دی که تاسو ویډیو کټ کوئ که تاسو د ویډیو نه MP3 جوړوئ یعنی اډیو ته جوړوئ یا تاسو په اډیو کې کټینګ کوئ نو هغه تاسو د اپلیکیشن په مدد سره ډیر زیات په اسانه طریقه باندې کولی شئ که تاسو یو غټ فلم وي یا تاسو سره بل یو ویډیو وي او تاسو غواړئ چې د هغې نه یو وړوکی پارټ کټ کړئ نو هغه تاسو د دې اپشن په مدد سره کولی شئ یا تاسو سره یو ویډیو را تاسو غواړئ چې د هغې نه اډیو جوړه کړئ یا تاسو غواړئ چې د خپل ګاډي په MP3 باندې هغه پلی کړئ یا تاسو سره بل یو MP3 وي یا تاسو هغه په هر ټیم کې اورئ او تاسو غواړئ چې دې نه اډیو جوړه کړئ نو هغه تاسو د دې اپشن په مدد سره کولی شئ یا تاسو سره یوه غټه اډیو را تاسو غواړئ چې هغه کې کټینګ وکړئ نو هغه تاسو د دې اپشن په مدد سره کولی شئ دا به تاسو څنګه کوئ دا کوم اپلیکیشن دی دا اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې د کوم ځای نه انسټالوئ دغه ټولې طریقې بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو درخوایم ور دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتو نه سبسکرایب کړل دا ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپله در رسي خو ګمرګرو د دغه طریقو کولو لپاره تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کوئ د دې اپلیکیشن لینک به تاسو ته په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاس به هم تاسو ته لینک میلاو شي او دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي د هغه ځای نه به تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ کله چې هم دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ بیا به څه وکړئ سمپل دا به دغه رقم اوپن کړئ فرسټ اف آل چې تاسو کوم اپشن شو کېږي ویډیو کټر تاسو به که غواړئ چې یوه ویډیو کې کټینګ وکړئ نو تاسو به دغه اپشن باندې کلیک کړئ بیا به تاسو دلته هغه ویډیو سلیکټ کړئ کومه ویډیو چې تاسو کټ کول غواړئ نو تاسو ته ښکاري هغه ویډیو به تاسو سره دلته راشي که تاسو په لاوله کې د ویډیو نه یو ځای کټ کوئ د هغې لپاره دا اپشن به تاسو ته وړوکی تیر نشان ښکاري دا به تاسو په هر ځای باندې ودرولی شئ تاسو ته ښکاري څومره کټینګ چې هم تاسو کوئ په هغه ځای باندې تاسو ودرولی شئ بل تاسو ته به لاست کې بل یو اپشن شو کېږي دا چې هم تاسو په کوم ځای باندې ودروئ تاسو ته ښکاري دا تیر چې تاسو په کوم ځای باندې هم ودروئ یو دا دی بل دا دی نو هغه دومره ځای به د دې نه کټ کېږي بیا به تاسو یو کوئ څنګه د هغې لپاره به سمپل لاندې په سیو باندې کلیک کړئ په یو کلیک باندې به ستاسو دغه ویډیو سیو شي که تاسو بیا غواړئ چې د یوې ویډیو نه اډیو جوړه کړئ MP3 ته جوړه کړئ د هغې لپاره به سمپل تاسو به دې یو اپشن باندې کلیک کړئ کله چې هم تاسو باندې کلیک کړئ تاسو به هغه ویډیو دلته سلیکټ کړئ کومې نه چې تاسو اډیو جوړول غواړئ بیا به تاسو وکړئ لاندې په سیو باندې کلیک کړئ په یو کلیک باندې به د هغې نه اډیو جوړه شي دا شان په دې کې چې بل کوم اپشن دی که تاسو غواړئ چې دغه رقم تاسو په یوه اډیو کې کټینګ وکړئ د هغې لپاره به سمپل دلته کلیک واخلئ هغه اډیو به سلیکټ کړئ په کوم کې چې تاسو دلته کټینګ کول غواړئ نو به سمپل دلته یوه اډیو سلیکټ کړم تاسو ته ښکاري اډیو دلته راغله بیا په دې کې تاسو ته دوه نشانونه دلته شو کېږي یو دا نشان دی بل دا نشان دی دا چې تاسو په کوم ځای کې باندې هم ودروئ تاسو ته ښکاري نو هغه دومره اډیو به کټ کېږي تاسو ته ښکاري دوه نشانونه دي زه غواړم چې تر دې ځای نه تاسو ته ښکاري دلته بالکل کلیر تاسو ټول سیسټم شو کوئ چې څومره سیکنډونه تاسو دلته دا تیرونه ودرولي دي تاسو دا اورېدی هم شئ تاسو ته ښکاري دلته په دې کې دا پلی نشان ورسره چینج کولو والا نشان ټول هر څه تاسو ته شو کوي نو تاسو به هغه دومره ځای په دې کې دا تیرونه به په هغه دومره نشانونو باندې ودروئ څومره ځای چې تاسو کټ کول غواړئ بیا به تاسو وکړئ دلته به لاندې بل ټیک باندې نشان باندې کلیک کړئ کله چې هم تاسو پر ټیک باندې نشان باندې کلیک کړئ تاسو بل یو اپشن شو شي سیو کله چې هم تاسو پر سیو باندې کلیک کړئ په یو کلیک باندې دغه اډیو تاسو به فون میموري کې سیو شي هوګمرګرو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې ډیر زیات په اسانه طریقه باندې دغه ایډیټینګ په خپل موبایل کې وکړئ نو امید لرم تاسو به دا ویډیو خوښ شوي که ویډیو هم خوښ شوي د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان